زه په بنیادي ډول مذهب د انسان لپاره یو ذاتي کار ګڼم. په هغه ورځ رحمت الله سره په یوه لیدنه کې هغه زما زړه څخه دا ویره وویسته. زه په دې پوهه شوم چې د مذهب باره کې د نورو سره بحث هم کیدای شي او په دې کې هیڅ کومه خبره نشته. هغې ته څنګه د دې خبرې معلومات وشو چې زه مذهب په خپله لاره کې یو خنډ ګڼم. دا بزرګ له کومې دنیا څخه راغلی و چې په یوه لحظه کې زما زړه او ذهن په خپلو پاکو خبرو کنګال او ښه وزبېښه. په هر حال ما اوس خپله لار ولیده. په دې کې یو ځل شاکر خواته هم تللی وم، خو هغه لکه چې پلار سره کوم بل ښار ته تللی و. نګهت راته وویل چې هغه مرۍ مې ایمان ته ورکړي. هغې راته دا هم وویل چې ایمان هغه مرۍ تر ډېره خپل لاس کې نیولې وي او په ځیر ځیر یې ورته کتل. هغې یو ځل بیا نګهت ته ویلي وو چې له دې ضد څخه لاس واخلی او بیرته د خپل کور ته ستون شي. هغې هسې له ځانه مجرمه جوړه کړې ده. زه چې څه کوم په خپله خوښه یې کوم او ایمان ته د دې خبرې باره کې خفګان ته هیڅ ضرورت نشته. د نګهت په دې سختو خبرو به هغه ماجبینه څومره خفه شوي وي. نګهت ماته وویل چې حیا خپلې خور څخه په همدې خفه وه. نګهت خپل هم په دې خبره حیرانه وه چې حیا څنګه زما او د ایمان په مینه پوره باوري ده او هغه ما په دې کار سره مجرم نه ګڼي. زما په دې جنۍ ډېره مینه راغله. ځه یو څوک خو شته چې د خلکو مخکې نه صحیح په پټه خوله خو زما وکالت د خپلې خور څخه کوي. وایي که د اوبو یو څاڅکی په یو کاڼي تر ډېره پاتې شي نو کیدای شي دغه یو څاڅکی په دغه کاڼي کې سوری جوړ کړي. ګورو له دې کاڼي څخه څنګه زړه جوړېدای شي. زه پوهېدم چې ایمان له هغه ډله نجونو څخه ده چې د دویو د هر خواهش او ارمان کیلي یوازې د دویو د مور او پلار سره وي. د دویو هره خوښي او ناخوښي د دویو د مشرانو پورې تړلې وي. د دویو د زړه هره لاره د دویو د والدینو له حجرې څخه تیریږي. هغه حجره چې د هغې اجازې پرته نشي کولی چې د خپل زړه دروازه یو پردي لپاره پرانیزي. کیدای شي دغه دروازه تر عمره تړلې هم پاتې شي. دویو ته رسېدل ناشوني وي. دویو د ښاپیرو په شان په کوټه کې سینګار کړي ناستې وي چې په دروازه کې تل یو د یو پیردارۍ لپاره ولاړې وي. خو ما ولې د خپلې شک طاقت ته د شک په نظر ونه کتل. شاید وجه یې دا وي چې اوس راسره د دې مینې او طاقت څخه پرته د ژوند کولو لپاره بله چاره هم نشته. که د مینې دا طاقت هم نه وی شاید یوه لحظه هم ژوندی نه وی پاتې شوی. خو زما ژوند اوس د همدغې کاڼو دیوال سره سر وهلو پرته د کومې تېشي یوازې تش لاسونه او کمزوري نوکانو باندې په دې غر کې یو نهر ویستلو. زما نوکان خو رژېدلي وو، لاسونو مې تڼاکې کړې وې، خو غر لا تر اوسه هماغه د پخوا په شان پرته د کوم توپیره ولاړو. خو حوصله مې لا تر اوسه نه وه بایللې. زما همت ما سره ملګری و، نو ځکه زما په خوارۍ کې د یوې لحظې لپاره هم کمی نه راتله. بس شرط یوازې د سا و، تر څو چې راسره ملګري وي تر هغې به خپل کار ته دوام ورکړم. هسې د اتفاق خبره ده چې په لاره کې راسره څوک هم مخ شوی دی نو ما سره یې په خپله وسه مرسته کړې ده. زما لاره یې اسانه کړې ده. شاکر، نګهت، صدیقي صاحب، غپوري او اوس رحمت الله دې ټولو زما همت لوړ کړی دی. رحمت الله خو راته یوه بله لار هم وښوده. اوس ما پرېکړه وکړه په همدې لاره به ځم. که د مولوي صاحب په نظر کې زما کمی مذهب دی نو ولې ما تر اوسه د دې کمی پوره کولو لپاره کومه هڅه نه ده کړې. خلک د محبت له لارې مذهب ته ځي، نو که زه د مذهب له لارې محبت ته لاړ شم نو رحمت الله صاحب ویلی وو چې په لکونو کې یوازې یو دین سم وي. نو که زه هم په دې لکونو کې یو ځای شم نو څه به وشي. دا مې ومنل چې دا هر څه زه خاص د ایمان ترلاسه کولو لپاره کوم، خو خپله مینه ناکامه ګڼل او وسلې غورځولو څخه خو دا ډېره غوره لار ده. په زړه کې خو به مې د کاش لفظ پاتې نه شي چې کاش دا کار مې کړی وو نو یو څه به شوی وو. د اسد میاشت وه او د اوړي اوږدې ورځې وې. ما د چایو والا ته وویل چې ما سهار 4:30 بجې له خوبه بیدار کړه. چایو والا بابر ډېر ښه سړی و او اوس مې یو څه ملګری هم جوړ شوی و. بابر زه پوره 4:30 بجو د چای اواز سره راویښ کړم. یوه پیله ګرم چای را باندې هم وڅښه او د ریلوي سټیشن څخه بهر راووتم او د راوتو سره مې د نل په اوبو مخ او لاس ومینځه. نږدې خوا کې یو ټانګې والا ولاړو چې د لاټین په رڼا کې د سهار لپاره تیاری کوله.
ما ټانګې والا ته غږ وکړ. خیرو ټانګې سره نږدې راغی. خیر خو به وي که نه؟ 130 نمبر بابو. دومره سهار وختي چیرته؟ ما ورته د مولوي صاحب د ځای پته ورکړه. خیرو د ټانګې پړي کش کړل او روان شو. سړک خاموش، ښار خاموش. بس په لږ وخت کې ځای ته ورسولم. خیرو ته مې جومات سره خوا کې د ودرېدو وویل. خیرو ټانګۍ وی غاړې ته کړه او د معمول مطابق د ټانګې شاته سیټ کې ځان وغورځوو او راډیو سره یې لوبې شروع کړې. کله کله زه د ټانګې والو، رکشهوالو یا هم د ټیکسي والو په همدې یو عادت حیران یم. که دنیا په بل مخ هم واوړي، دوی به بیا هم خبرونه اوري او یو د بل سره به پرې بحثونه کوي. هغه دا سوچ نه کوي چې زه د ټانګې شاته سیټ کې پروت یم، بلکې دوی دا فکر کوي چې د شورا د یو غړي په حیث چې خبرونه اوریدل ورته ډېر ضروري وي اوري. که چیرې دوی خبرونه وانه اوري او تبصرې پرې ونه کړي، نو کیدای شي هېواد د ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان شي، او یا برعکس هغه تمه امید چې موږ یې پارلمان د غړو څخه لرو، هغه کار ریکشي یا ټانګې والا ترسره کوي. ما خیرو هم هلته پرېښوده او جومات ته دننه لاړم. جومات لا تر اوسه تش شو. یو راتلو سره جومات له خلکو څخه ډک شو او د جمع لپاره مولوي صاحب علیم الدین جومات ته تشریف راوړ او نیغ د امام پر ځای ودرېد. 2 رکعته لمونځ څخه وروسته یې سلام واړوو او د مقتدیانو په لورې وکتل. څنګه یې چې دعا لپاره لاسونه پورته کړل، نو سترګې پر ما ولګېدې. د یوې لحظې لپاره همداسې جام پاتې شو. بیا یې ژر دعا ختمه کړه. ټول لمونځ کوونکي له جومات څخه ووتل. زه هم مولوي صاحب سره خبرو کولو پرته راووتم او خیرو ته مې بیرته د ریلوي سټیشن وویل. هغه په حیرانتیا ما ته وکتل. څه خبره ده بابو؟ یوازې لمونځ کولو لپاره دلته راغلی؟ همداسې وګڼه. خیرو ټانګه روانه کړه. رښتیا هم یې شقي وزاري ده. بیا د هغې ورځې وروسته مې همدا معمول جوړ کړ او هره ورځ سهار وختي او د ماښام لپاره همدې جومات ته راتلم، چېرته چې مولوي صاحب جمع ورکوله، او د ماسپښین، مازدیګر او ماښام لمونځونه به مې د سټیشن په جومات کې کول. عبدالله هم زه د سهار او ماخوستن لمونځ ادا کولو وخت کې په هغه جومات کې لیدلی وم، خو هغه هم یو عجیبه ځوان و. هر کله چې ما سره لیدلی وو، په ورین تندي را سره خبرې کړې دي. ما هیڅکله د دې په مخ کې قهر، خفګان او یا ستړیا نه ولیدلې. حال دا چې هغه پوهېده چې زما دلته راتګ د مولوي صاحب سره یو سوړ جنګ روان دی، چې د دې جګړې اثرات د مولوي صاحب په مخ کې ورځ تر ورځې زیاتېده. د ماخوستن لمونځ څخه وروسته د مولوي صاحب دا معمولو چې د یو حدیث مبارک باره کې به یې 15 یا 20 دقیقې خبرې کولې، چې د هغې اورېدو لپاره به یو څو لمونځ کوونکي شاته ناست وو، چې په هغې کې اوس زه هم شامل وم. عبدالله هم په دې درس کې شامل و. او المارۍ څخه کتاب راخیستل او بیرته یې ښودل هم د عبدالله دنده وه. شاید مولوي صاحب هم پتیلې وه چې زه به دې سره په هیڅ موضوع خبرې نه کوم. ما به سلام اچوو، هغې به بې خونده ځواب راکوو، او بیا هماغه تریو تندی. د دې په شان شریف سړي څخه همدا تمه کېدای شوه. زما د سهار او ماخوستن لمونځونو همدا سفر جاري و. کله کله به لمونځ کوونکو د یوې مسلې باره کې پوښتنه کوله، چې بیا به مولوي صاحب په تفسیر سره ځواب ورکوو. یوه ورځ یو لمونځ کوونکي له مولوي صاحب څخه وغوښتل تر څو د اسلام 6 کلمې ورته یادې کړي. مولوي صاحب ورڅخه وپوښتل چې اوس درته څو کلمې یادې دي؟ مولوي صاحب د هغې 2 کلمې واورېدې او 3مه کلمه یې ورته وښودله. ما هم 3مه کلمه ځان سره ویله او یادوله به مې. په سبا یې لمونځ کوونکي څخه 3مه کلمه واورېده او 4مه کلمه یې ورته وښوله. ما ورسره دا کلمې حفظ کولې. په همدې ترتیب 5مه کلمه په 5مه ورځ او همداسې 6مه کلمه په 6مه ورځ. په 9مه ورځ مولوي صاحب خپله د هغه لمونځ کوونکي څخه د 6 کلمو غوښتنه وکړه. لمونځ کوونکي هم ورته په چټکۍ سره 6 واړه کلمې واورولې. مولوي صاحب ډېر خوشحاله شو او د نورو بریالیتوبونو دعا یې ورته وکړه. ما هم غلي غوندې ویل، ما هم 6 کلمې یادې کړي. مولوي صاحب که ستاسو اجازه وي نو زه به یې هم درته یو ځل واوروم. مولوي صاحب ژر ماته وکتل. عبدالله مسکی غوندې شو، خو خپله مسکا یې پټه کړه. مولوي صاحب خو په خوله هېڅ ونه ویل، خو د هو په ویلو یې سر وخوځوو. ما هم 6 کلمې تېرې کړې. لږ ځای کې غلط هم شوم، خو بیا راته مولوي صاحب صحیح کړ.
ما چې کله ټولې کلمې ختمې کړې مولوي صاحب غلی غوندي ویل جزاک الله. ورپسې عبدالله هم دغه جزاک الله وویل. نو که هر چا به مولوي صاحب څخه څه پوښتنه او یا هم څه غوښتنه کوله نو ما به ورڅخه ټول زده کول، لکه مفصل ایمان، مجمل ایمان، دعای قنوت او مختلفې مسنونې دعاګانې او نور. دا ټول ماته مولوي صاحب په وړکتوب کې هم راښوولي وو، لکه څنګه چې په هر کور کې یو نیک پیدا کیږي چې ماشومانو ته اسلامي ښوونه ورکړي او بیا د ځوانۍ په ځنګل کې د قدم ایښودو سره د دعاګانو کلمو ځای انګلیسي سندرو او د هغې سندرغاړو ونیو. په دې څو ورځو کې مې هغه ټولې دعاګانې یادې کړې کومې چې راڅخه هېرې شوې وې. په کومه ورځ چې به مولوي صاحب د څه مشکل له وجې جومات ته نه راته نو دا فریضه به عبدالله سر ته رسوله. نو په دغه ورځ به ما هرومرو عبدالله څخه د مسألو باره کې پوښتنه کوله. دا مسئلې به د څو ورځو راهیسې زما په زړه کې وي، خو د مولوي صاحب له ویرې مې نشو کولی. عبدالله به هم زما پوښتنه په غور سره اورېده او په تفصیل سره به یې ځواب راکوو. عبدالله هیڅکله په یوازیتوب کې ما سره ذاتي خبرې نه وې کړې. د خیرو هم معمول ګرځېدلی و. د سهار او ماخوستن لمونځ وخت کې به یې تر ډېره زما انتظار کوو. عجیبه خبره خو دا وه چې د سټیشن ټولو خلکو ته زما د ویلو پرته دا نتیجه اخیستې وه چې دا هر څه له عشق څخه سرچینه اخلي. شاید زما عمر خلکو ته داسې وایي او یا شاید عاشق خپله له داسې کارونو څخه لرې معلومیږي. د هغې سترګې، د هغې مخ، د هغه ویښتان په چغو چغو خلکو ته وایي چې وګورئ دا را روان سړی هغه دی چې د مینې جرم یې کړی دی. دا هغه کس دی چې د دې سزا د سنګسار کولو بله نه ده. په هر حال په دې ورځو کې زما د عشق کیسې په هر ځای کې کېدي. صدیقي به هم کله زما خواته راته او زما په یوازې کېناستو به یې مسکل او پرته د څه ویلو به بیرته ستنېده. د هغې د شفقت اندازه څه عجیبه وه، لکه چې داسې ماته وایي چې کوه د مینې دا جرم. موږ ټول تا سره ولاړ یو چې غم ونه کړې. شاکر سره مې کله کله لیدنه کوله. عبدالله ورته جومات ته زما راتګ باره کې ویلي وو. هغه ما سره په کتلو هیڅ ونه ویل. ما ته یې غاړه راکړه او ښه یې وژړل. محبت لکه چې د همدې ژړا لپاره پیدا کیږي. په بیرته راتلو کې نګهت برنډې ته راووته او بهر ولاړه وه. ما ته د نګهت څخه د احوال موقع هم په لاس رانغله. هغې زما په لیدو سره په ژړا پیل کړی وو. که هر څه به مې ترېنه پوښتل د ژړا پرته هیڅ ځواب نه راکوو. نګهت زما د لاس څخه په ډېر مینه یو تار هم تاو کړ او بیا یې زما ویښتان سم کړل او په سر یې راته لاس کېښوده او دعا یې راته وکړه داسې لکه دا چې زما مشره خور وي. دی یو محبت زه د څومره خلکو پر وړاندې معتبر کړم. په دغه ورځ ماته معلومه شوه چې محبت د څومره خلکو څخه معیوب جوړوي او څومره خلکو ته عزت ورکوي. محبت په یو وخت کې د زهرو او شاتو دنده سرته رسوي. بیا هماغه دوه سترګې. زه په باقاعده ډول د مولوي صاحب علیم الدین جومات ته د 2 وخته لمونځ لپاره تلم. په دې وخت کې یوه پیښه رامنځته شوه. د مازدیګر 4 بجې یو ریل روانېدو والا و. صدیقي مزدورانو ته وویل چې د مسافرو سامانونه خپل ځایونو ته ورسوئ. ما له لرې څخه ولیدل نو زه هم د مرستې لپاره ورغلم. غپوری مې یوې خواته کړه او د بوډا سړي بکسونه مې پورته کړل. پورته کتلو سره مې سترګې په عبدالله ولګېدې. عبدالله ما سره بکس لیدلو د بود غوندې بې ساه شو. ما ورڅخه په موسکا وپوښتل ولې عبدالله وروره مزدور دې په کار دی ویلی شي. ناڅاپه لکه چا چې راته په ژبه سور انګاري ښیوي. ژبه مې بنده شوه. د عبدالله شاته لږ وړاندې په تور حجاب کې 2 ښځو ځان په نقابونو کې انغاړلی وو او ولاړې وې. هو هماغه وه. زه د هغې قاتل سترګې چېرته هېرولی شم. خوا کې ورسره خور هم ولاړه وه. زما له لاسه بکسونه په غورځېدو شو نو ژر مې پر ځمکه کېښودل. عبدالله نور هم رانږدې شو او ستړي مشي را سره وکړه. خو زه په هوښ کې چېرته وم نه پوهېدم چې ما سره څه روان دي. ما چې هر کله د ایمان سترګې لیدې نو خپل حواس مې له لاسه ورکول. وروسته به مې ځان ته غوسه راتله او سوچ مې کوو چې ولې دومره وخت هغه زما مخې ته ولاړه وه
او ما ورته د زړه په سترګو ونه کتل. ولې ما خپلې سترګې هخوا دېخوا کولې؟ ولې له دې نړۍ څخه ورک تللی وم؟ نه پوهېږم. عبدالله راڅخه څه پوښتل او ما ورته څه جواب ورکوو. غپوري او نورو موږ له لرې څخه وکتو. نو فکر یې وکړ چې د کوم خپلوان سره خبرې کوي. حیا په رډو سترګو ماته کتل، خو زه په همدې هم نه پوهېدم. خو زه په دې هم پوهېدم چې حیا زما حالات په لیدو ډېره خفه شوه. ما د عبدالله له لاس څخه ټیکټ واخیست تر څو لارښوونه ورته وکړم. ما د دویو سامان پورته او عبدالله هغوی دواړه په خپلو سیټونو کې کېنولو وروسته راښکته شو. لږ وخت لپاره غلی ولاړو، شاید موږ دواړو فکر کوو چې څه ووایو. ناڅاپه عبدالله زما لاسونه ونیول او خپلو سترګو پورې ونیول. د هغې ډکې سترګو لیدلو سره مې ترېنه لاسونه لرې کړل او هغه مې په اوږه وټپو. کله کله موږ سره د جذباتو او احساساتو ښکاره کولو لپاره الفاظ نه وي، تر څو یې خلکو ته ښکاره کړو. نو بیا له سترګو څخه مرسته اخلو، او که سترګې هم را سره یاري ونه کړي نو بیا لاسونه پاتې کیږي، چې د نورو لاس نیولو سره یا په اوږه ټپولو سره او یا غاړه ورکولو سره موږ خپل احساسات نورو ته ښودلی شو. ما هم عبدالله ته خپل احساسات یوازې د لاسونو په واسطه ښکاره کړل. ما له بهر څخه ولیدل چې حیا هم خپلې اوښکې د حجاب په پیڅکه وچوي او زما په کتلو یې سترګې پټې کړي. ایمان او حیا د کړکۍ سره خوا کې ناستې وې. پتلو کې راته عبدالله وویل چې هغوی د ترور کور ته د څه مراسمو په سلسله کې روان دي. د حیرانۍ خبره دا وه چې ایمان سره مې یوازې 2-3 ځله کتلې دي او د هغې پتلو راتلو ټول ښار د تل لپاره ورانېدو په حال کې دی. ما ته داسې ښکارېده چې دا ریل زما څخه زما زړه او ژوند له ځان سره وړي. په همدې لحظه کې زما د وینې په هر رګ کې د بې قرارۍ زهر وشیندل شول. ریل د روانېدو لپاره بیا زنګونه وهل. عبدالله ما سره خدای پامني وکړه او ریل روان شو. زما نظر به اختیاره د ایمان په لور ورغی او په همدې وخت کې دا نړۍ د خواوشا خلک د شور ماشور، دا ځمکه، د اسمان او د هر څه زما له سترګو پناه شول. په ټول کائنات کې یوازې ایمان او د هغې 2 سترګې پاتې شوې. نور هر څه له منځه لاړل. ایمان هم زما په لورې کتل. هو، زما په لور. په ژوند کې په 2یم ځل هغې زما په لور وکتل. په 2یم ځل هغې په خپله خوښه زما سترګو ته وکتل. د هغې نمجنو او پلقېدونکو سترګو د هغې د زړه حال څرګندوو او بیا یې په خفګان سترګې لاندې واچولې. ما ویل چې زما د ژوند مقصد همدا نن پوره شوی دی. اوس باید زما ساګانې ودرېږي. نور ما ته ژوند کول بې ګټې ښکارېدل. زما په خپل قسمت دومره شک لا تر اوسه نه و راغلی. څومره چې په دې وخت کې راغی، ریل موټر په ورو ورو روان شو. په بې اختیاره مې عبدالله ته د خدای پامانۍ لپاره لاس پورته کړ. زه له ځانه ناخبر ریل پسې روان شوم، لکه یو ماشوم چې د خپلې خوښې شی د بل چا په لاس کې وویني او بیا ورپسې روان وي. څومره چې د موټر سرعت تیزېده، په هماغه اندازه ورسره ما چټک قدمونه اخیستل. زما سترګې دننه ناستې سړکوزې او لړزېدلې ایمان باندې وي. زما پښې خدای خبر په لاره کې د څه سره ټکر شوې وي او په ټپي قدمونو مې د ریل سره قدم وهل غوښتل. شاید غپوري په چغه سره ماته اوازونه راکړي وي، شاید څه د مزدورانو ما پسې منډې وهلې وي چې هسې نه ریل سره ټکر نشم. خو دغه وخت ما کې هوښ چیرته و؟ ولې ماته داسې ښکارېده که ایمان مې دا ځل له نظره ووته، شاید بیا یې 2 سترګې ونه ګورم. بیا لکه چې د قدرت را باندې رحم راغی. زما زارۍ و اسمان ته لارې وکړې. شاید زما هغه سجدې هغه قدرت په خپل دربار کې قبولي کړې وي. ایمان یو ځل بیا سر راپورته کړ او زما په لور یې وکتل. تر ډېره یې راته وکتل. د هغې په یو نظر کې څومره زارۍ، څومره بې وسۍ او څومره پوښتنې وي. بیا چې په ځان پوهېدم نو ریل مې له سترګو پناه شوی و او زه څو کسانو له لاسونو څخه نیولی وم. د ریل اوازونو زما په زړه کې لارې جوړولې. زما له سترګو څخه بېواره اوښکې روانې وې. زما خواوشا زما ملګري غپورې، صدیقي او نور څوک د ډاډګیرنې لپاره راټول شوي وو. دوی به راته خبرې کولې، غاړې به یې راکولې، خو ما کې هوښ چېرته و. له ما څخه دنیا ورکه شوې وه. د ایمان په نظر کې څه و؟
هغې ماته څه ویل غوښتل. شاید دا سوچ یې کړی وي چې زه لیونی شوی یم. یو وخت کې خو زما د سینې اور او زما له سینې څخه راپورته شوی لوګی د هغې سپینه لمنه هم توره وله. هو شاید همدا خبره وي، خو د هغې په سترګو کې دا بېوسي څنګه وه؟ دا پوښتنې د څه وې؟ زما زړه غوښتل چې په همدې ریل پټلۍ روان شم تر څو هغه نازنینې ته ځان ورسوم. هغه زما محبوبه به په هغې کلي کې ولټوم تر څو یې پیدا کړم او بیا یې مخ په خپلو لاسونو کې ونیسم او سترګو کې ورته وګورم او ترېنه وپوښتم چې ستا په سترګو کې هغه پوښتنې د څه لپاره وي؟ د ماښام تیارې هر څه پناه کړي وو. زه په یو کونج کې ناست د بېکاره شیانو او لرګیو څخه مې اور بل کړی وو. له اور څخه د لرګیو ټس ټس اوازونه پورته کېدل. غفوري زما په اوږه لاس کېښود او خوا کې راسره کېناست.